کندهار د افغانستان زوړ تمدن لرونکی ښار. دلته داسې یو تاریخي کور شته چې د یو ملت د بنسټ ایښودونکي احمدشاه بابا له ژوند سره ژور تړاو لري. دا کور د کندهار ښار په اصله او له دې ودانۍ څخه د څو دقیقو په فاصله کې د احمدشاه بابا روضې مبارک ته نږدې پروت دی. دا ودانۍ د 18مې پیړۍ د کندهار معماري ښکلې نمونه ده. خټین دیوالونه، لرغونی بام، داخلي انګړ او هنري وطاقونه د افغاني دودیز جوړښت ښکاره نښې دي. افغانستان د لوی امپراتور احمدشاه بابا دغه کور چې د ده په نامه دی، دا د افغانستان په معاصر تاریخ کې د احمدشاهي ښار سره اړه لري چې د هغه د جوړېدو د سپوږمیز حساب تقریبا اوس نو 12 کاله کم 300 ته رسیږي تقریبا. تازه په کندهار کې د اطلاعات او کلتور ریاست مسؤلین وایي د دغه کور د ترمیمولو کارونه یې بشپړېدو ته نږدې کړي او یاد کور ته د سیلانیانو د زیات ورتګ په خاطر یې هلته د یو پارک، د وسایدو د تمځای او نور اسانتیاوو کارونه راپیل کړي دي. د کندهار د هنر او فرهنګ امیر وایي د دغه کور د جوړولو لپاره د وزارت لخوا 2 میلیونه افغانۍ ځانګړې شوي دي. د احمدشاه بابا د کور کارونه تقریبا 18 میاشتې مخکې د اطلاعات فرهنګ وزارت او کندهار اطلاعات فرهنګ ریاست تر مستقیم مراقبت لاندې د دغه کور هغه اساسي ترمیمات را شروع سوه چې د هغه کور تقریبا اساسي کارونه بشپړ سوي دي. د احمدشاه بابا د کور څخه ماسیوه او نور نوي کورونه هم موجود وي. دا چې د هغو کورونو د احمدشاه بابا د کور د نما دپاره او همدارنګه د احمدشاه بابا کور د لارې پارکینګ جوړولو لپاره او همدارنګه د سیلانیانو لپاره یو اسانتیا رامنځته سوې وي، نو اطلاعات فرهنګ وزارت او کندهار اطلاعات فرهنګ ریاست وغوښتل ترڅو هغه نوي کورونه تخریب کړي او په څنګ کې د احمدشاه بابا کور ته یوه پراخه لاره، پارکینګ او یوه لویه دروازه جوړه کړي چې د دغو کارونه هم تقریبا د 1 هفتې څخه را شروع سوي دي عملا او د دغه کارونو څخه وروسته به تقریبا د احمدشاه بابا د کور کارونه بشپړیږي او یوارې پارکینګ او دروازو جوړولو او ترڅنګ د سرسبزي ساحې د جوړولو لپاره تقریبا تر 2 میلیونه پورې افغانۍ په کندهار کې د فرهنګي چارو یو نظر ورکوونکي ظاهر جان سرک د دغه کور بیا رغونه د کندهار او افغانستان لپاره یو ځانګړی ویاړ بولي او تاریخي ځایونه د هیواد هغه څه بولي چې له مخې د یو هیواد د تاریخي قدامت معلومیږي او د سیلانیانو پر راتګ هم ښه تاثیر کوي. د تاریخي اثارو جوړښت او ترمیمول غیر له محلي خلکو سره عمومي د کندهار ټولو خلکو ته او بالخصوص د هیواد ټولو خلکو ته ګټه رسیږي. په دې خاطر چې دلته بهرني سیلانیان راځي، لکه اوس چې راځي د سیزنو سیل کوي یا د احمدشاه بابا د مقبرې سیل کوي، نو د کور سیل ته هم ډېر خلک راځي چې دا د محل خلکو ته ډېر فایده رسوي. هر هېواد خپل تاریخي اثار ساتلي دي. لوی ارزښت یې دغه دی چې خو زموږ تاریخ په دغه باندې معلومیږي، تاریخي قدامت معلومیږي او بل دا دی چې دنیا خارجیان چې راځي دلته ډېر اقتصادي ګټې راوړي موږ ته مصارف کوي. په کندهار کې بل تاریخ پوه او څېړندوی شیرشاه رشاد د تاریخي ځایونو ساتنه د اطلاعات او کلتور وزارت دنده بولي او وایي چې په ښوونیز نظام کې باید زده کوونکو ته د نظري درسونو ورکولو سره سره هغوی دغو ځایونو ته بوتلل سي او په اړه یې له نږدې معلومات ورکړي. د اطلاعات او کلتور د وزارت او د ریاست دنده ده چې باید تاریخي ځایونه دوی خوندي وساتي، محفوظ یې وساتي. نو موږ په د خپل تعلیمي نصاب کې او تحصیلي نصاب کې د مکاتبو د پوهنتونو باید دا شامل کړو چې دوی کله چې د معاصر تاریخ برخه مطالعه کوي نو دوی یوازې اکتفا په دې ونه کړي سره چې هغه په کتابو پورې محدود پاتې سي، نو دوی باید راوستل سي او دغه تاریخي ځایونه په ولیدل سي او دوی ته عملا دا ور وښودل سي.